السلام علیکم دوستانو. دلراج او فرزانه ناز سره د افغانستان هلمند گورنر سکړیو. که غواړئ چې تاسو هم تر خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو کله چې په افغانستان کې کرزی صدر شو نو هلته ډیر ښه کارونه هم وشول او ډیر بد کارونه هم وشول، خو د کرزی په وخت کې د کرزی کوم کسان چې وو هغه ډیر عیاش وو او ډیره فحاشي به یې کوله. همداسې د هلمند د یو گورنر کیسه هم ده. د هلمند یو والی یعنی گورنر ډیر عیاش انسان وو. هغه به همیشه ډمې راوستلې او بیا به یې ورسره غلط کارونه هم کول. هغه یو ځل د پروګرام دپاره دلراج فرزانه ناز یوه بله نجلۍ چې افغانۍ ماډله ده راغوستې وي. د ډیرو شرابو څښلو نه پسې دلراج او فرزانه ناز نه د زنا غوښتنه کړې وه، خو دوی ورته انکار کړی و. له انکار نه پسې خپلو کسانو ته وویل چې تاسو یې راونیسئ او په زوره اول ورسره زه دا غلط کار کوم او بیا یې تاسو وکړئ. هغه وخت کې د دلراج عمر هم ډیر زیات کم و، نو دلراج او فرزانه ناز سره یې په زوره دا غلط کار وکړ او بیا یې خپلو کسانو ته وویل چې تاسو هم ورسره غلط کار وکړئ. نو دوستانو دوی سره هلته دومره ظلم شوی و چې فرزانه ناز پکې د علاج دپاره هند ته ولیږل شوه. کله چې دوی واپس کابل ته راغلل نو هلته یې د هلمند گورنر خلاف مقدمه درج کړه، خو د هلمند گورنر دلراج او فرزانه ناز ته لس زره ډالر ورکړل او دا خبره یې غلې کړه. نو دوستانو زیات وختونو دغه هنرمندانو سره داسې غلط کارونه کیږي چې هغوی بیا په خبره کولو هم شرمیږي. خو دومره یاد ساتئ چې دا زموږ هنرمندان دي، باید دوی ته موږ عزت ورکړو او دوی سره غلط کار ونه کړو، ځکه چې هغوی موږ ته د سندرې د لارې خوشحالي راکوي. د دې ویډیو کیسه ما صرف په فیسبوک او نورو ځایونو کې نه ده اورېدلې. دا کیسه داسې خلکو ویلي چې خپله همهغه گورنر یعنی والی سره یې کار کوو او هغه کس دغه وخت کې خپله هلته موجود و. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې کیسې نه خبر وئ یا نه مونږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. دوستانو دا خبره هم یاد وساتئ چې دا خبره 100% صحیح ده. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.